سلام دوستانو، نن راځي چې د AVN هپ کې د کور ډیکمپریشن جراحی په اړه خبري وکړو. AVN د واسکولر نیکروسس لنیزه، یعنی د هډو کې ور مرینا د وینې ناکافي یا خراب جریان له امله. دا تر ټولو زیات د هپ په سیمه کې پیښیږي. په اصل کې د هپ AVN یو ډیر عام اصطلاح ده، او کله کله دا د ناروغ لپاره ډیره دردناکه هم وي. نن به موږ د AVN د علتونو په اړه خبرې نه کوو. دا موضوع مو لا د مخې په خپلو نورو ویډیوګانو کې تشریح کړې ده، خو نن به موږ خاص د کور ډیکمپریشن جراحي باندې تمرکز کوو. اوس د AVN 4 مراحل دي، مرحله 1، 2، 3 او 4. عموما د کور ډیکمپریشن جراحي د مخکې له سقوط مرحله لپاره ترسره کیږي، یعنی لومړی 2 مرحله، مرحله 1 او مرحله 2. او د علمی منابعو له مخې د کور ډیکمپریشن جراحي بریالیتوب کچا لسل څخه تر سل پرې ده. لومړی یا دویم پلاوتي دا په اصل کې د ساتنې ګډې ستراتیژي دي. موږ هڅه کوو چې د هډو کې د نیریدو مخه ونیسو ترڅو AVN د دریامې یا څلورمې مرحلې ته لاړ نشي، چیرې چې د هپ د بدلو جراحي لازمي کیږي. اوس په ادبیاتو کې د کور ډیکمپریشن جراحي سره د کومې پروسې غوروالي په اړه هیڅ روښنا ګټونکی نشته. د هډوکو د پیوند کولو سره ډېرې انتخابونه شته نه دي. د هډوکو د مغز د استخراج سره کور ډیکمپریشن، د سټیم سیل درملنې سره کور ډیکمپریشن، د PRP سره کور ډیکمپریشن یا د رګ لرونکي پیبوله پیوند سره کور ډیکمپریشن. پورا ځای لومړی دا درکو چې کور ډیکمپریشن څه شی دی. دا پروسه خپله څه شی دی. کور ډیکمپریشن په اصل کې یو پروسه ده چې پکې موږ د فیمر د سر نه د فیمر د غړې پورې یو تونل جوړوو، سو د اډو کې یو برخه وباسو. دا د فیمر په سر، غاړه او سر کې فشار کموي، او کله چې نوي هډو کې وده کوي ورسره نوي وینې رګونه هم وده کوي. او موږ هیله لرو چې دا د فیمر د غاړې او سر شاوخوا عادي وینه ګرځېدنه رامنځته کړي، سو د AVN د لا زیات پرمختګ مخه ونیسي. اوس د دې کور ډیکمپریشن ډېر ډولونه شته، د هډوکو په پیوند سره، د هډوکي دماغ سره، د PRP سره، د رګ لرونکي فیبولا پیوند سره او د سټیم سیلونو سره. ادبیات هیڅ یوه طریقه د AVN د پرمختګ د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره نه ګڼي. ادبیات په حقیقت کې ویشل شوي دي. که تاسو طبي ادبیات وګوري نو کومه واضحه ګټونکې طریقه نشته. زموږ په مرکز کې کله چې موږ فون ډیکمپریشن کوو، هڅه کوو چې ناروغ ته تر ټولو ښه نتیجه ورکړو. نو موږ تل له ناروغ سره ټولې لارې چارې بحث کوو او هر څه چمتو ساتو. د هډو کې مغزم، PRP هم او همحاله د هډو کې پیوند هم. نو که تاسو د کور ډیکمپریشن جراحي پلان کو او ستاسو MRI ښیي چې دا د AVN لومړی یا دویم درجه ده، نو باید دا ټولې لارې چارې له خپل ډاکټر سره بحث او بیا باید پریکړه وکوئ چې ساده کور ډیکمپریشن غواړئ که رګ لرونکي پیوند، که د هډوکي مغز، PRP یا سټیم سیل غواړئ. خو هر هغه څه چې تاسو یې خوره کوئ، تاسو باید پوه شئ چې ادبیات د دې پروسې د 100% بریالیتوب تضمین نه کوي. دا یوه لاره ده چې موږ د ناروغي د پرمختګ مخه نیولی سو او پایلې یې هیله بخښونکې دي. خو دا د تضمین شوي پایله نه. نو هر کله چې تاسو د کور ډیکمپریشن دپاره ځئ، تاسو باید د خپلو ټولو انتخابونو د بریالیتوب کچه او د مخنیوي یا تعدیلاتو په اړه بحث ووایه. تاسو باید د خپل کور ډیکمپریشن جراحي وسوسه وکوئ او یوازې تاسو باید پریکړه وکوئ او خپله پریکړه وکوئ. بریالیتوب مو غواړم.